په وروستیو کې څېړونکو موندلې چې انساني غلامي د وایکنګانو دوره کې ډېره عامه وه، ځکه هغوی له غلامانو په خپل اقتصادي او نظامي پرمختګ کې کار اخیسته. ډېری پوهان وایي چې وایکنګ له 250 نه تر 1050 سی ای پورې د انساني تختونې ستر مسؤلین دي. په سکندینیویا کې له وایکنګ مخکې هم دا کار کېده، خو دوی دا کار بیخي ستر کړ. نن سکندینیویا 3 جلا هیوادونه دي: فنلنډ، ناروی او سویډن، خو 8 نه تر 11 پیړۍ پورې دا 3 هیوادونه یو وو او ورته سکندینیویا ویل کېده. د دې سیمې خلکو په څو خدایانو باور لره چې د همدې امله یې اروپا کې ورته نورسمن یا وایکنګس ویل. دوی قبیلې لرلې چې هر یوې قبیلې مشر لره او نږدې اړیکې سره پاللې. د دوی شهرت په بیړیو کې اروپا ته تګ او د اروپا د لوټلو له امله و. هغوی یوازې مال نه غلا کوه، بلکې خلک به یې هم راتښتول چې د غلامانو ټولنه یې رامنځته کړې وه. د هغوی تر ټولو ستر مهارت د بیړیو جوړول و او ورنه یې سمه ګټه هم اخیسته او د همدې بیړیو په واسطه به یې نوې ځمکې نیولې او غارت کولې. د وایکنګ د دورې تر پایه دوی ان تر شمالي امریکا رسیدلي وه، نو دوی به نورو هیوادونو ته تله او د انسانانو په شمول یې هر څه لوټل. د جون 8 کال 1993 کې کله چې هغوی نورتمبلند ته انګلستان کې ورسېده، نو دوی ان یهودي مشران مړه او غلامان کړه. د دوی غلامانو به بیرته د دوی لپاره جنګ کوه. دوی به ماشومان راتښتول، تربیه کول به یې، او یا هغوی چې جرمونه به یې کړي وه د جنګ لومړۍ کرښې ته به یې لیږل او ان ځینې وخت به خلکو ځانونه خرڅول تر څو خپل قرضونه خلاص کړي. او د دې برسیره د غلامه کېدو ډیری نورې لارې وې چې لا هم تاریخ کې ثابتې شوي نه دي. خو اوس موږ فکر کوو چې غلامي به 18 او 19 پیړۍ کې په تورپوستو یوازې کېده، خو په اصل کې یې تاریخ ډیر زیات پخوانی دی. په مسلمانانو کې غلامي شته، خو دا د ځانګړو خپلواکیو سره وه، سره له دې چې اسلام غلامي منع کړې، مثلا د عثمان او بیزنطین امپراتورۍ. کله به چې غلامانو ستره بریا جنګ کې راوړه، نو ورسره به غنایم شریکېدل او ان ډیری به خپلواکه کېدل. خو وایکنګ کې به غلام تر مرګه خپل خاوند سره و او د حیواناتو په شکل به ورسره رویه کېدله. وایکنګ به تر ډیره ښځې او ماشومان ژوندي پرېښودل. دا د ساینسي څېړنو په اساس څرګنده شوي چې آیسلنډي میرمنو باندې شوې وې. آیسلنډ د وایکنګ لخوا پیدا کړل شوی و. هغوی 844 کې تر دې ځایه ورسېدل چې پکې ټول نارینه مړه او ښځې یې غلامې کړی شوې. نو له دې یوه پایله اخلو چې وایکنګ به غلامو ښځو باندې تیری کوه او داسې ارمونې زامن نړۍ ته راوړل. او دا زامن ځکه وایکنګ ته مهم و چې بیرته ورنه د جنګ په ګټلو کې د سرتیرو په توګه کار اخیستل کېده. دا ماشومان به کله کله د خپل پلار لخوا د غلامۍ نه آزاد کېدل او د وایکنګ نوم به ورکول کېده، خو ډیری به همداسې د غلامۍ په نوم مړه کېدل، ځکه یو قانون همدا و چې د غلامې ښځې زوی غلام دی. سره له دې چې په دې اړه اروپا ډیری معلومات پټ کړي دي، خو بیا هم د دوی د تاریخ او معلوماتو په اساس ښکاري چې وایکنګز دوره کې غلامان څومره سختیو سره مخ وه. ان ډیری غلامانو نه د ځمکو او فارمونو په ساتلو کې ګټه اخیستل کېده او دا ډله تر ډیره بیا له نورو غلامانو لږ څه ارامه وه. خو په فارمو کې تر ډیره ښځې وې چې د صاحب په خوښه به یې د صاحب هر ملګري ورسره جنسي اړیکه نیوله او تیری به یې ورباندې کوه. وایکنګ به د غلامانو د خرڅولو ستر مارکیټونه هم لرل، لکه هیدیبي، ډیبلن او رایب. او دا موږ ته راښایي چې غلامي نه یوازې د دوی د نظام د پیاوړي کولو بلکې اقتصاد کې مهم رول لره. څېړنې دا هم ښایي چې غلامانو باندې به کار کېده او په پای کې به د حیواناتو په څیر شپې تړل کېده. غلام اروپا غواړي وایکنګ اتلان وښایي.